نظام الدین قیصري افغانستان ته ستون شوی دی. سلام ستړي مه شئ. د ژوند میډیا درنو لیدونکو وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه څو لنډو مهمو راپورونو ته. د تیر حکومت پر مهال د هیواد شمال کې د ولسي پاڅونوالو یو مشهور قماندان نظام الدین قیصري بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هیواده وتلی و او ویل کېدل چې ایران ته تللی. د طالبانو حکومت کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ویلي ښاغلی قیصري د دوی په هڅو هیواد ته ستون شوی. نظام الدین قیصري مارشال عبدالرشید دوستم ته نږدې کس ګڼل کېده او تیر حکومت کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته ظاهرا د هغه په هڅو بیرته خوشي شو. او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان نظامیان د وطن قدرې شتمني ده. کورنیو چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپلو زده کړو مسلک مطابق په دندو وګماري. هیله ده هیواد ته راستانه شي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي. وړاندې بي بي سي ته په یوه ځانګړي ریپورټ کې هند کې فارغ شوي افغان افسرانو ویلي وو چې د فراغت په جشن کې ځانونه بې وطنه ورته ښکارېده. دغو افسرانو ویره ښودلې وه چې که خپل هیواد ته ستانه شي نو څه به ورسره کیږي. او په وروستي مهم راپور کې به واورئ چې فاروق اعظم ایران اوبه وغوښتې پر فشارونو سربیره موږ ورنه کړې. فاروق اعظم وایي موږ د ایران له سفره چې هلته د هلمند د رود اوبو په باره کې نوبتي غونډه وه بیرته وطن ته په خیر راغلو. سفر ډېر کامیاب و او څه چې موږ غوښتل هغه الحمدلله په فني او مسلکي استدلال ترلاسه کړل. دوی اوبه غوښتې پر موږ ټولو فشارونو سره ورنه کړې. تر بیا خیر چارې.